یو الک مخ لراغه اوسم د رامداس کې ژوندې دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی پکې مړی دی ورله چې ورله ما لاندې مې چوکته دومره سورې دی پکې سپین کفن کې مړی پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي ما واري شوی وي دومره زمانہ په تیر زم لاندې اډورې ته کوشو ا سورېم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمې په پروتو دا وختې داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وای چې الکه تاسو زما د الله سره خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې راټچ وای داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سره خپدا سونی و ما لاس وردن نه چې وردن نه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر اور شوی او دومره زمانہ تیر و او دا مړ داسې پروتو تا به ریخم څه شي بالکل لا سنا سینا مخ پوز لاس مې په خو والو کفن داسې تا به اوس د بجاز د دکان نه وړي داسې پکې دي په دغه دیره دیو زنه مازیګرت لمه زما کور رامداس کې ودلې به مې چې جمعې منځ کو نو د دې دیره په لار به داسې رامداس ته په دغه ځای کې مړ راځتو اته ورځې پس څه په کوي وې ګنداو ته مکه ویاله کوي نه یو سات زمو درېدم تماشې ته ماته دا سودای چودرېدم خو چړمبه خخته را لری کا دومره ګونګټان د دې قبر نه دومره راوته چې تیارې جوړه کړه او په خدای باور وکړي چې داسې आवाजونه کول لکه د هلیکاپټر چې بس ټول سړی بیهوش شو او مام چې هغه منډونی ونه پر انداز کې می ساوا غس او بیا زر ورپسې خخته ولګولې عزیزانو عرض می داو چې دې زمکه